یا په تورو خاورو کې درجار شمه یا تورو بڼو باندې نیولي وي ګردونه او د مازدیګر زیړی المر المر المره کلي ته وایه مسافر دې یادوینه ارشاد شي کولی توکل یو مقصد که ته خپل کم کمپوز باندې شعر اخیستلی ته چارې یو کیزي شم در سره کوم سرې په سور دسمال تړلی خدایا یار جوړ کې مانا جوړه کې میانا ګلان په خاوره کې کرل شي ما خپل جانان ته په سینه کرلی دینه د خپل دادا په کوربه کې نما بیا به جرګې کوي خو زه به نه راځمه زما خرچې به پوره نه کې په سرکاري تنخوا دې مه کوه نازونه نارې مې ډېر یار ته وکړې د خاورو زورو غږونه راته کوونه یا قسمت یوه کړه او ما بالا خیالي وربلا په دوس دې خورومه ولما یار په پښتو بیل کا د ملک زوی ځان ته هندوې ګډوینا د ځان دینا کړم ځواني مرګې هسې د پلار پسې چمچه چمچه کېدمه جانان ته خدا سناوې د چا خبرې دې ضرور منلې دینا ګلان په خاورو کې کرله شي ما خپل جانان ته په سینه کرلی دینا د ماښامې ځان پرې وشو جنې د ورور په قبر کاڼې سموینا زما د بیا مینه پیدا کړه په اړولي مخ دې بېرته وکاتنه لما په یو بنګړي خفا اوس مې په قبر درجنونه ماتوینا هیلاله وړوکې د باک نشته خلک وړوکې غمې سرو زرو کې ږدينا و په کور زړه پیغله واګداره د صندوقونو ګلې فن په ګوړې نه
زه یې له خاورو راوباسم د ځنې سر ته یې چینجي ورسېدانه حیا د پوزې سر له راغله جنکۍ پوزې پټوې سترګې پرېږدې نه یک ته مې روغ لیونی نه کړې بیا مې د بنګو بوټې مه بوله لالیه جانانه سترګو کې مې تا چې د لیوره کټ ته ورځم پټې کړما ډېره زیاته مننه وصاله ډېر ښه خوند یې وکړه ودې زنګولو زمونږ هم د ساعت راتېر کړه او زما یوازینی هدف دی چې د تا په رقم غمي هغه زه را پیدا کړم او زما د یوټیوب د لارې ملګرو ته ستاسې غږونه پیش کړم نو په غږ کې دې ډېر خواږه دي ما مخکې هم درته یادونه وکړله چې زه د مینهوال یم او زمونږ دغه سلسله هم دغه رقم جاري ده دغه اوسنی پروګرام به مؤخرنی نه وي د خیره سره بیا به کینو او تا نه به ترنم یې اورو ځکه زه خو زما خو ذوق دی خوښېږي مې او یوازې خپل ترنم نه څوک چې ښه ترنم کوي زما خوښېږي نو ستا خوا ته به حتما بیا راځو ته دې ژوندی وي ته دې ښاد وي او په کمنټ کې حتما راته ولیکئ چې له کومه ځایه متعقبوئ او نور کوم داسې ملګري دي شاید ما نه وي اورېدلي چې هغه غږونه یې ستاسې خوښ شوي په کمنټ کې راته ولیکئ چې هر چېرته یې زه ورته رسیدګي کوم الخیره انشاءالله ځان ور رسومه هغه ملګري چې ښه غږونه لري یا ښه شاعران دي هغه راته په کمنټ کې حتما ولیکئ نو ادرس یې مور سره ولیکئ زه ورځم الخیره خپرونې کې ثبتوم تاسو هم ښاد او آباد اوسئ چې موږ تعقیبوئ خدای مو مل شي ښه وختونه ولرئ